دا بعض ملګري په دې کومنټونو کې په تعلیقاتو کې څوک کنځلي کوي او څوک وایي دا وابي دی، څوک وایي دا بې مذهبه دی. زه یو خبره کوم یاد یې ساتئ، دا ما چې کومه موضوع شروع کړې ده ټول مسلمانانو دپاره ده. بیا وایي تاسو فرقې جوړوئ. ما په دې پروګرام کې د کومې فرقې نوم اخیستی دی. ما ویلي دي چې زه حنفي یم یا زه شافعي یا زه حنبلي یا زه پلانې یا زه پلانې یا زه پلانې، نه. زما خو دا ټوله خبره ټولو مسلمانانو ته ده. زما دا خبره ټولو مسلمانانو ته د الف نه د یا پورې دا ټوله مسله اوس یو سړی په دې کې راشي وایي چې ستا مذهب نشته او ته بې مذهب او ته بې ادبه فرقه ما جوړه کړه که دی جوړوي. بله مسلمانان په څه دي او ته په څه کې یې. موږ په دې غم کې یو چې الله امتحان راوستی او د دې امتحان نه الله موږ بچ کړي او د دې بیمارۍ نه الله موږ وساتي او د دې یو نیم هغه کمنټ د ده اصلیت راښکاره کوي، د ده حقیقت راښکاره کوي چې دی په دومره اوبو کې دی دا سړی چې دی دې دپاره لګیا دی. د ده صرف دغه غم دی چې یو ځای کې فتنه جوړه کړو، یو ځای کې فساد جوړ کړو. د الله نه ویرېږئ. او کوم کسان چې ما پسې کنځلې کوي یا ما پسې لګیا دي زه دوی ته هېڅ نه وایم، ځکه چې هر جاهل له چې زه جواب ورکوم نو دا به زه به د کوم وخته پورې لګیا یم او خپل یو کار پکې بیا نشم کولی. او انشاءالله د قیامت ورځ شتي یوم تبله السرائر، د قیامت په ورځ به د هر څه پته ولګي او د هر څه به راښکاره کي. نو زه دغه ملګرو ته دا نصیحت کوم چې زما ملګري یې زما وروڼه یې ادب یې زده کوي، احترام یې زده کوي، اسلامي اخلاق یې زده کوي، اسلامي اخلاق یې زده کوي، د پښتو ادب یې زده کوي. موږ سره الحمدلله د اسلام ادب دی، بیا د پښتو هم آداب دي. یو دروند سړی هغه چا پسې کنځلي نه کوي، هغه سپکې سپورې نه وایي، هغه په هر ځای کې هغه خپل اصلیت نه راښکاره کوي. د الله نه یره پکار ده او الله ته رجوع پکار ده او په ځان کې ښایسته اخلاق راولئ او د دې امت غم وکئ. د الله بندګانو د دې امت غم راواخلئ. دا زما مختصر یو څو نصیحتونه. الله سبحانه وتعالی دې